د ګندګۍ د ډېرې مخې ته د زړو جامو او د وښو نه جوړه شوې یو وړوکې ماته ګوډه جومپلۍ ولاړه وه. په همدغه جومپلۍ کې یو بوډا او یو بوډۍ اوسېدل. د کلي خلکو به ویل چې د دوی قصه د دې نه هم ډېره غمجنه ده. څو کاله مخکې به د دوی د ډېرې مخې ته به یو ښایسته ځلېدونکی ګاډی راغی او ودرېدو. د هغې ګاډي نه یو ځوان راکوز شو چې د هغه پاکې صفا کپړې وې او په سترګو کې تادي وه او په مخ باندې عجیبه غوندې هیبت و. هغه د ګاډي شاته دروازه کولاو کړه او د هغې نه خپل مشران، خپل بوډاګان، مور پلار راکوز کړو او په تیزه سره یې چغه کړه او په تیزه سره یې اواز وکړو، تاسو راکوز شئ زما د ګاډي نه، تاسو په ما باندې بوج شوي یې، زه ستاسو نور بوج نشم برداشت کولی. بوډا بوډۍ هېڅ نشو ویلی. هغوی پوهه وو خو د خولې نه خبره نه ختله. بیا لږ وخت بعد ځوان ګاډي ته وختو او ډېر تیز لاړو او بیا واپس رانغی. هغوی اواز وکړو، زویا ای زویا ودرېږه لږ. بوډۍ مورې ورته چغې وهلې خو ګاډی ونه دراو او هغه ډېر لرې لاړو او بیا واپس رانغی. د هغې ورځ نه بعد هغو په هغه ډېرۍ باندې اوسېدل شروع کړل او هغه د هغو کور شو. په اوله کې هغو ته ډېر مشکلات وو، نه خوراک وو نه د اوسېدو ځای وو او بیا هغو دواړو په دغه ډېرۍ باندې د پلاستیکونو نه، د کپړو نه او د وښو نه یو وړه شان جومپلۍ رخ کړه. اوس د هغوی دنیا دغه جومپلۍ ده. هره ورځ چې به لمر راوختو نو هغوی دواړو به پاڅېدل. هر سهار چې به هغوی راپاڅېدل نو په هغوی په لاس کې به یو وړه شان د لرګي ډنډه به ورسره وه او هغوی به په دې کچره کې څیزونه لټول. کله به هغو ته پلاستیک میلاو شوه او کله به ورته د اوسپنې ټوکړه او کله به ورته بوتلې میلاو شي چې څه به ورته هم میلاو شو بوجۍ به یې ډکه کړه. دغې بوډۍ ښځې ته به په دې کچرې په دې ډېرۍ کې څه میلاو شو نو هغه به یې په کپړه باندې صفا کړو، کله به یې څه وګنډل او کله به یې څه کلک کړل او کله کله به هغوی ته ښېدلې کپړې میلاو شي چې هغه به دغې بوډا خاوند واغوستلې. د غرمې پورې به هغو لګیا ول. بیا د غرمې نه بعد به هغو ستړي شو، د خپلې جومپلۍ مخې ته به کېناستو چې کله به ورته څه پیسې میلاو شي نو هغوی به لږ ډېر وریجې او وړه به یې واخیستل او که نه داسې به ناست وو. ثابته ورځ به یې په اوبو ګزاره کوله. بوډۍ ښځې به اکثر خپل خاوند ته ویل چې آیا زموږ زوی په موږ پسې واپس نه راځي، موږ به واپس نه بوځي. بوډا سړی به خاموشه شو او اسمان طرف ته به یې وکتل او بیا به یې په قلار وویل پته نشته. ماښام به دواړو د کچرې د ډېرۍ مخې ته به یو ځای کېناستو. یو وړوکې شان چوله به یې بلوله، څه به یې پاخه کړو او کله به خالي لوښي وینځل. خو یو څیز هېڅکله بدل نه شو. دواړو د یو بل سره ښه مینه کوله، د یو بل سره به یې مرسته کوله او د یو بل طاقت و. چې شپه به شوه نو یخه هوا به والوته، جومپلۍ به وګرځېدله. بوډۍ مور به قداره وویل زموږ ځای به اوس موږ یادوي او که نه. بوډا سړي به سترګې بندې کړې او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې او ویل به بس که لیونۍ هغه اوس بېرته نه راځي، هغه موږ هېر کړي یو. د هغه په یاد اوس خپل ځان له تکلیف مه ورکوه، هغه موږ همیشه دپاره پرېښي یو. موږ په دې بوډاوالي کې د دې ورځې دپاره خپل زوی لوی کړو، تربیت یې ونه وکړو او کامیاب یې وکړو چې هغه به موږ د دې ګندګۍ د ډېرۍ په سر وغورځوي او لاړ به شي. بوډا سړی مه سترګې بندې کړې او په قلاره به یې وویل بس که ښځې اوس موږ هغه ته نه یادېږو. د هغه د سترګو نه به اوښکې لاړې او بیا به خاموشه شو. د هغه کچرې په ډېرۍ باندې دوه مینه کوونکې بوډا بوډۍ د زندګۍ او د اوسېدو کوشش کوو، بغیر د شکایت نه، بغیر د امید نه، د یو بل په سهارې باندې، د یو بل په مرسته باندې. په سهار کې به لمر راوختو او سیلۍ به ورسره وه. د کچرې د ډېرۍ نه به ډېر څخه بدبو راتلو، خو دا جومپلۍ د هغو دپاره د اوسېدو دنیا وه. په دغه ورځ بوډا سړی پاڅېدو، په قلاره او کېناستو. د هغه په سترګو کې ستړیوالی و او بیا څه ناشنا کار وشو. هغه خپل ښځې ته اواز کو او ویې ویل ای ښځې. ښځې ورته وویې څه چلو شو؟ هغه ورته په مسکا سره وویل ډېرې ورځې وشوې څه ښه شی ونه خوړو، نن مې زړه غواړي چې ماهی او وریجې وخورم. د ښځې په سترګو کې هم خوشحالي راغله. بوډا خاوند یې وویل
د کچرې نه وسپنې او پلاستیکونه راکه، زه به هغه خرڅ کم په هغې به وریجې واخلم او بیا به د اوبو خواله لاړ شم او هلته به میان ونیسم. د ښځې په مخ باندې خوشحالي راغله. په غریبۍ کې وړې وړې خوشحالیانې د ښادۍ نه کمې نه وي. ښځې وویل ټیک ده جي. ښځې وویل ټیک ده جي، نن موږ ښکلي چاول پخو. دومره یې وویل هغوی بیا پاڅېدو او د کندکۍ د ډېرې ته ووتو. خاوند یې په کمزورو قدمونو سره اوبو خواله لاړو. د اوبو په غاړه خاوند یې جال وغورځاو. هوا یخه وه او اوبه په سکون کې وې. د وخت بعد میلاو نه شو. په هغو بیا خپل جال وغورځاو او خپل قسمت یې وازمیو. یو بار، دوه بار، یو دوه درې میان د هغوی په جال کې ونښتل. د خاوند په مخې په اول ځل صحیح خوشحالي راغله. خاوند یې وویل چې نن به مې ښځه ډېره خوشحاله شي. هلته ښځې د کچرې په ډېرې باندې بوتلې لټولې. لاسونه یې ګنده وو. کپړې نورې هم خاشه وې. هغې یو یو پلاستیک او بوتلې په خپل جولۍ کې اچولې. بیا د هغې لاس د یو سخت ضد سره ولګېدو. هغې وویل دا څه دي؟ هغې زر زر په منډه منډه د هغې نه څښاولی لرې کړو. هغې چې څښاولی لرې کړو نو په هغې کې یو پخوانی اخبار و او په هغې کې کپړې وې. هغې هر څه لرې کول نو اچانک په هغې کې هغې ته یو پخوانی صندوق میلاو شو چې هغه د وسپنې و. بوډۍ ښځه حیرانه شوه او ویې ویل چې په کچره کې صندوق؟ هغې چار چاپېره وکتل خو څوک نه ول، بس هوا چلېدله او د ډېرې د پاسه هوا پلاستیکونه الوزول. سمدستي صندوق نه ښځلې لرې کړې او کلاوې کو. په قلاره قلاره هغې صندوق کلاو کو. څنګه چې هغې د صندوق سر خلاص کو نو په هغې کې ډېر زیات سره زر، سکې او قیمتي کاڼي وو. د هغې لاسونه ورپېدل او ویې ویل یا الله دا ټول؟ هغې بیا شاوخوا ته وکتل، څوک نه و. بیا یې صندوق بند کړو او په بوجۍ کې پټ کړو او جومپلۍ ته یې بیوړو. وروسته ګلنواز هم کبان راوړل. زرینې وویل نن ما هم یو عجیبه شی پیدا کړی. هغې هغه صندوق ښکاره کړو. کله چې دواړو صندوق کولاو کو نو دننه یې ډېر سره زر ولیدل. د ګلنواز لاسونه ورپېدل. زرینې دا چېرته پیدا شو؟ زرینې وویل دا په دې ډېران کې. ګلنواز وویل که دا د چا وي او خبر شي نو موږ به په مشکل کې شو. زرینې وویل څو ورځې انتظار کوو، که څوک یې ولټوي نو ور به یې کړو، که څوک رانغی نو پوه به شو چې د الله موږ ته راکړی دی. دواړو همداسې وکړل. څو میاشتې تېرې شوې خو د صندوق دپاره څوک رانغی. یوه شپه ګلنواز وویل په کلي کې که موږ د چا نه تپوس وکړو نو هغه به په لالچ کې راشي او بیا به دروغ ووایي چې دا زموږ دی. ما ته هم داسې ښکاري چې دا د دې ځای نه دی. کیدای شي دا د ښار نه په کچره کې راغلی وي. دواړو فیصله وکړه چې څه وخت به انتظار وکړو. څه میاشتې تېرې شوې. ورځې بیا هغه شان روانې وې. بوډۍ ښځې به بوتلې، پلاستیکونه او تیلۍ د خزانونه راغونډولې او بیا به خپلې جومپلۍ ته تله. هره شپه هره ورځ به هغه صندوق د هغو په جومپلۍ کې په یو ګوټ کې پروت و. داسې ښکارېدو چې دا صندوق د دوی د قسمت د بدلولو په انتظار پروت دی. بیا څوک رانغلو او نه چا تپوس وکړو او نه څوک ګرځېدونکی و. یو شپه دواړه د چولې اور ته ناست وو او خاوند یې وویل ښځې ما ته دا ښکاري چې دا اوس په رښتا زموږ دی، خو دا صرف موږ د خپل ځان دپاره به نه ږدو. د ښځې په سترګو کې خوشحالي راغله او ویل چې ښه موږ به په دې څه کار شروع کړو او د کلي د خلکو مرسته به وکړو. دواړو دا اراده وکړه چې لږې شان سکې به راواخلو او یو ورکوټی شان کاروبار به شروع کړو او باقي پیسې به د نیکۍ په کار کې ولګو. او بله ورځ دواړو د کلي په خوا کې یو ورکوټی شان هوټل چالو کړو. په اوله کې هوټل ډېر ساده و. د خاورو چولۍ وه او سلوخي او ساده دال او وریجې وې. ښځې به یې روټۍ پخوله او خاوند به یې په خلکو تقسیموله. په اوله ورځ صرف 2 خلک راغلو، په دویمه ورځ 5 او بیا په قلاره قلاره خلک ګڼ شو، ځکه چې په هغې هوټل کې به صرف خوراک نه و، مینه او محبت او یو ذایقه وه. ورځ شپه هغوی محنت کولو نو د هغوی دغه ورکوټی شان هوټل په کلي کې مشهور شو. د ګاونډي کلي نه هم خلک هغې ته راتلل شروع شو. څه خلک د نوکرۍ دپاره هم راوړو. خاوند یې وویل چې چاته ضرورت وي هغوی دلته کار کولی شي. په قلاره قلاره هوټل غټ شو. د جومپلۍ په ځای یو مضبوط کور رخ شو، خو د دواړو زړونه هغه شان ساده او مهربانه وو. په باقي پاتې شوي سرو زرو هغوی ځان له محل رغ نه کړو، خو په کلي کې د اوبو پیپ خور کړو او یو تازه اوبو کوی وکنلو.
ځای په ځای د اوبو نلکې لګېدلې وې. هغه کلی چې په هغې کې به همیشه د اوبو کمی و، اوس په هر کور کې اوبه دي. خلکو وویل دا دواړه انسانان نه دي، دا فرښتې دي. یوه ورځ بوډۍ ښځې په خندا شوه او ویې ویل وګوره سړیه، اول به موږ د لنډګۍ په ډېرې باندې ژوند کولو او اوس زموږ د لاسه د خلکو ژوند بدلېږي. خاوند یې اسمان طرف ته وکتل او ویې ویل کیدای شي خدای په دې وجه زموږ انتخاب کړی وي ځکه چې موږ لالچ ونه کړو. دواړو په سترګو کې خوشحالي وه. بیا ورځې تېرېدلې، د ماسپښین ټایم او په هوټل باندې به د هغې په شان ګڼه وه. چا به دال خوړو، چا به روټۍ خوړه او چا به هسې ګپ شپ لګولو. بوډۍ ښځې په چولې باندې ګرمې ګرمې روټۍ لګولې او بوډا خاوند به یې خلکو ته خوراک ایښودلو. بیا په دغه وخت هوټل ته یو کمزوری سړی راغی چې د هغه جامې شلېدلې وې او وږی او تږی و او د لوږې او د تندې د لاسه یې وجود رپېدلو. د هغه جامې سخا وې او ږیره یې غټه شوې وه. د هغه په سترګو کې ستړیوالی او د هغه زړه درتېدلی و. هغه په قلاره سره وویل مورو لږ خوراک به میلاو شي، 2 ورځو نه مې څه نه دي خوړلي. د هغه اواز او وجود دومره کمزوری و، کارېدو داسې چې اوس به راغوځار شي. مور چې څنګه هم هغه ولیدو نو د هغې زړه ولې شو او ویې ویل چې او زویه وستله ډوډۍ در کومه. مور یې په خپل لاس سره هغه له ګرمه روټۍ، دال او اوبه ورکړې. کله چې هغه پورته وکتل، ناڅاپه یې سترګې د ګلنواز سره ولګېدې. د هغه لاسونه ورپېدل او ویې ویل پلارجانه. ګلنواز حیران شو. زرینې هم وکتل او ناڅاپي وویل زویه. هغه سړي ژړا شروع کړه. مورې پلارجانه ما وبخئ، ما ډېر لویه ګناه کړې ده. هغه وویل کله چې زما واده وشو زما ښځې زه ستاسو خلاف کړم. هغې وویل چې دا زاړه بوج دی. ما د هغې خبرې ومنلې او تاسو مې د کور نه وایستلی. هغه بیا وویل بیا الله ما ته زما سزا راکړه. زما ښځې ټول جایداد په خپل نوم کړو او یو ورځ یې هر څه واغستل، وتښتېده او زه یې یوازې پاتې کړم. هغه د پلار پنسې ونیولې او ویل چې پلارجانه ما وبخه. زرنې وژړل. ګلنواز په قلاره سره وویل زویه انسان ګناهونه کوي، خو څوک چې خپل ګناه تسلیم کړي نو هغه بد سړی نه وي. زرنې هغه په خپل غېږ کې ونیو او ویې ویل ته بېرته راغلې همدا کافي ده. له همهغې ورځې نه زوی د هغې هوټل کې کار شروع کړو په ایماندارۍ سره او په زړه سره، ځکه اوس هغه پوه شوی و څوک چې مور او پلار رد کړي هغه هیڅکله خوشحاله کېدی نشي، او څوک چې د هغو قدر وکړي هم هغه رښتیا شتمن شي.